د هیواد په څلورو بېلابېلو ولایتونو کې 4 پرلهپسې چاودنې سوي چې پکښې ملکیانو او نظامیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. دا چې بشپړ حال څه دی، کومو ولایتونو کې چاودنې سوي او څومره تلفات اوښتي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د هیواد په 4 ولایتونو کې په یو وخت کې د 4 چاودنو خبر ورکړل سوی. ځایي سرچینو په بدخشان، کندوز، کندهار او کونړ ولایتونو کې پر یو وخت د 3 چاودنو خبر ورکړی دی. لومړی چاودنه یکشنبه د غبرګولي په 21مه د بدخشان ولایت د فیض آباد ښار د کورې په سیمه کې د سرپرست حکومت د ځواکونو پر یوه موټر سوې ده. مسؤلینو ویلي چاودنه د سړک پر څنډه د ځای پر ځای سوي ماین د چاودنې له امله رامنځته سوې چې چاته پکښې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دویمه چاودنه د کندوز ښار د 3مې امنیتي حوزې اړوند د کیناپروشي په سیمه کې سوې ده. سرچینه زیاتوي چې چاودنه د سړک غاړې د ماین له امله سوې چې له امله یې 4 ملکي وګړي ټپیان سوي دي. پرلهپسې 3مه چاودنه بیا د کونړ په مرکز اسداباد کې د طالب ځواکونو پر یوه موټر سوې ده. ځایي مسؤلینو تر اوسه د دې چاودنې خبر نه دی تایید کړی او د نوعیت او احتمالي مرګ ژوبلې په اړه هم څه نه دي ویلي. په کندهار کې هم د سړک غاړې د مین په چاودنه کې یو طالب قومندان ووژل سو. کندهار کې ځایي سرچینې وایي چې نن سهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند شورواک سیمه کې د سړک غاړې د مین چاودنې له امله یو طالب قومندان وژل سوی دی. باوري سرچینو یکشنبه د غبرګولي پر 22مه له هشتي صبح ورځپاڼې سره شریکه کړه چې په چاودنه کې د البدر قلي اردو د سرحدي لیوا قومندان محمد اکبر وژل سوی او 2 نور طالبان ټپیان سوي دي. طالب چارواکو په دې اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي او د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې هم پر غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې پرون ماښام د کابل ښار په 12مه ناحیه کې زوروره چاودنه وسوه چې پکښې یو شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان سول. قدرمنو لیدونکو، ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.